عفونو او لانجو په اوارولو به بریالي شو. افغانستان به د پخوا په شان په صداقت او صمیمیت د موافقو په باب ژمنې ترسره کړي. د موافقو رښتینی تطبیق یوازینۍ وسیله ده چې د دواړو خواو د سوله غوښتونکي هوډ او ارادې مایت او د نورو منطقوي لانجو د حل لپاره به ډېر ښه مثال وي. هر ډول عملونه چې د موافقو د بې ارزښته کولو او ترې سترګو پټولو نه متوجه وي د موافقو تطبیق ته زیان رسوي او په سیمه کې به سوله، امنیت او ثبات زیات له خطر سره مخامخ کړي. دا د هغو ټولو لپاره چې د سولې او امنیت په ګټه خبرې د آزمایښت حیثیت لري. موږ په رښتیا سره هیله من یو چې ملګري ملتونه او د دغه نړیوالې ټولنې غړي د ژینف د موافقو په پروسه کې له موږ سره مرسته وکړي که موږ په رښتیا سره په خپله سیمه او نړۍ کې د سولې او امنیت غوښتونکي یو. له هر هغه عمل نه باید ډډه وکړو چې د موافقو د ماتولو سبب ګرځي. له دغه ټولو هیلو سره شواهد دا ښیي چې د افراطي مخالفینو کمپونه او د پوځي روزنې مرکزونه اوس هم د پاکستان په خاوره کې شته دي. د وژونکو وسلو لیږدول د پخوا په شان د افغانستان مخالفو بانډونو ته دوام لري او د ژنیف د موافقو پر خلاف دغه راز زیاته اندازه وسلې د ورانکارو او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې دننه لیږدول کیږي. دغه ډول عملونه د ژنیف د موافقو له متنه او روحیې څخه څرګنده سرغړونه ده او د تړون په باب ژمنو ته د نه درناوي او ملګرو ملتونو ته د سپکاوي په معنا ده. د پاکستاني مقاماتو او افراطي وسلوالو ډلو له لوري ناوړه اقدامات نیول شوي دي تر څو خپل هیواد ته د افغاني مهاجرینو د خپلې خوښې او بلا معنی راتګ مخه ونیسي. داسې اعمال د ژنیف د موافقو د روحیې او متن څخه صریحه سرغړونه ده او معاهدو څخه رامنځته شوې تعهداتو ته بې حرمتي ګڼل کیږي. که په اسلام آباد کې داسې فکر کوي چې د ژنیف د موافقو یوازې یوه برخه یعنی د شوروي قواو ستنېدل د تطبیق شي او د خپلو ژمنو د اجرا کولو له نورو اړخونو څخه د په څنګ تیر شي، دا یوه ستره اشتباه ده. که چیرې پاکستاني لوری له خپلې خاورې څخه د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې د ختمولو لپاره لازم تدابیر ونه نیسي، افغانستان دا حق لري د وضع او حالاتو د ایجاب سره سم له ځانه عکس العمل وښیي. موږ په غوڅه څرګندوو چې د افغانستان د جمهوریت خلک او حکومت د خپل سیاسي او اقتصادي سیستم په باره کې د نورو هیوادو لخوا هر ډول دیکته ردوي، خو په افغانستان کې د سولې د اعادې لپاره د ټولو هیوادونو له هڅو د زړه له کومې هرکلی کوو، ځکه چې موږ د خپل اقتصاد او ټولنې په وجود کې د یوې سوځونکې او تباه کوونکې جګړې ژور تاوانونه او ټپونه لیدلي دي. د هغو احصایو له مخې چې تر اوسه ټولې شوي دي د بلوارګرو د ورانکاره فعالیتونو په نتیجه کې له 1980 کال څخه تر اوسه د افغانستان د جمهوریت پر ضد د نااعلان شوې جګړې په کلونو کې په هیواد کې له 243,900 تنو څخه زیات وژل شوي دي، چې 208,200 تنه نارینه او 15,200 تنه ښځې دي. د دوی په منځ کې 20,200 تنه د 10 کلنۍ ترمنځ ماشومان دي. په همدې موده کې 78,200 تنه ټپیان او معیوب شوي دي، چې د هغوی له جملې څخه 18,000 تنه ښځې او تقریبا 9,000 تنه ماشومان دي. سره له هغو ټولو سختیو چې د دقیقو ارقامو د ټولولو په بهیر کې شته دي، تخمین کیږي زموږ ملي اقتصاد ته د څو میلیاردو ډالرو خساره رسېدلې ده او له انقلاب څخه د مخکې کلونو د ټولو سرمایه ګزاریو 3/4 برخه له منځه تللې ده. د دغو ضرورونو د اقتصاد بیا راژوندي کولو کار د بین المللي چټکو مرستو غوښتنه کوي. زه دلته له ټولو هیوادو، له ټولو پولي او مالي مؤسسو، غیر حکومتي سازمانونو، بین المللي سره صلیب، د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ او په ملګرو ملتونو پورې مربوطو مؤسسو څخه غوښتنه کوم چې زموږ د جنګ ځپلي هیواد په بیا جوړولو او د نورمال ژوند په احیا کولو کې له موږ سره همکاري وکړي.
د دغو مرستو د انسجام زمینه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د اقتصادي او بشري مرستو ناظم شهزاده صدرالدین آغا خان، د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام د ادارې عامر ویلیام دریپر او کابل ته د ملګرو ملتونو د یو شمېر نورو موسسو لوړ رتبه نمایندګانو په مسافرت سره برابره شوې ده. د مصالحې او د ائتلافي حکومت د تشکیل په خاطر ټولو مخالفو قوتونو ته زموږ بلنه د دغه سیمه ییزې سترې لانجې د حل لپاره د افغانستان د زیاتې علاقمندۍ نښه ده او زموږ د خلکو او د سیمې د خلکو د ارامۍ د تامین لپاره له ښې ارادې څخه سرچینه نیسي. زموږ سیاست په ډاګه ښیي چې د زور او د وسلوال قوت د استعمال له لارې د شخړو په حل معتقد نه یو او د خپلو مسایلو د حل فصل عمومي تصویر د یو پراخه ائتلاف د څو ګوندیز سیستم او څو ډولي اقتصاد او په سیاسي او اجتماعي ژوند کې د خلکو د ټولو قشرونو او طبقاتو په پراخ ګډون کې وینو. د دارنګه یوې ټولنې د جوړښت حقوقي بنسټونه د افغانستان جمهوریت په اساسي قانون کې مسجل شوي دي او لومړی ځل دی چې زموږ د هیواد په اساسي قانون کې په صراحت سره قیدیږي چې افغانستان له پوځي بلاکونو سره نه یوځای کیږي او په خپله خاوره کې خارجي پوځي اډو ته اجازه نه ورکوي. د افغانستان د اوسنۍ رهبري په ګذشتونو او انعطافونو کې د سیاسي قدرت له انحصار څخه د واکمن ګوند انصراف، د ګوندي رقابتونو پرستنه، د پارلمان جوړښت او د هغه کسانو چې موږ یې راستنېدو ته منتظر یو د ټولو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي حقوقو او امتیازونو خوندي ساتنه شاملیږي. د 1988 کال د می په 29مه نیټه د افغانستان ملي شورا د هیواد د اساسي قانون په مطابق چې د ولسي جرګې 180 وکیلان او 115 سناتوران پکې غړیتوب لري او د خلکو لخوا انتخاب شوې ده په خپل کار پیل وکړ. د ملي مصالحې د تحقق لپاره په پارلمان کې 2 څوکۍ اپوزیسیون ته تشې پرېښودل سوي دي. په دغه ورځو کې معزف صدراعظم چې یو مشهور غیر ګوندي شخصیت دی خپله کابینه چې په بشپړه توګه به ائتلافي خصلتو لري له یو سیاسي او اقتصادي پروګرام سره د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره پارلمان ته وړاندې کړي او ورو به یې پیژني. جناب رئیس، موږ هیله یو چې دغه غونډه له اټومي جګړې او د ډله ییزې وژنې د وسلو له ګواښ څخه د مخنیوي لپاره د ډیالوګ او خبرو د یو نوي پړاو پیل وګڼل شي او د دغو وسلو د بندولو او یا تعدید لپاره عیني زمینې برابرې کړي. هیله یو دغه غونډه د هغو عمده مسلو د حل په باب چې د مخه مې ورته اشاره وکړله عملي تدبیرونه ونیسي او ټول مباحثات تر 2000 کال پورې له ضروي وسلې څخه د خلاصې نړۍ د جوړولو په لور وهڅول شي. راځئ له اټومي وسلو دغه د انسان د مغزو له ډیرو وحشتناک محصول سره مخه وکړو. راځئ د ملګرو ملتونو د منشور چې امنیتي سیستم یې پر بنسټ ولاړ دی احترام او رعایت وکړو. دا به راتلونکو نسلو ته زموږ لوی عالی مسؤلیت وي. د بشر ډله ییزې او یو موټی هڅې به وکولی شي زموږ تمدن وژغوري. ډېره زیاته شکریه. از جانب مجمع عمومی مایلم سپاس خود را به رئیس جمهوری افغانستان به خاطر بیانیه مهمی که همین اکنون ایراد کردند ابراز نمایم. از نمایندگان تمنا میکنم هنگامی که من و سرمنشی رئیس جمهور را بدرقه میکنیم به جاهای خود نشسته باشند.